السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله د ما تاسو لپاره د محبت د یو بل موکلاتي تعویز راوړلو دا ډېر زیات تیز اثر کوي. دا سلور تعویزونو اثرات په یو تعویز کې تاسو ته د ریزلټ ملاويږي. دا درې تعویزونو نه یو تعویز جوړ شوی دی چې تاسو یې چاته لپاره کوي نو لږ به په سوچ او سمج سره کوي ځکه چې د کې د موکلاتو ولا نمونه لیکل شوي لکه څنګه چې دنه او ما نور ویډیوګانو کې هم ویلي دي نور تعویزونه مو هم تاسو ته درکړي دي د جناتو والا او دا تعویز د ماهونه مختلف دي ولې چې دا کې درې تعویزونه استعمال شوي دي نو دا تعویز تاسو سوچ او سمج سره وکړئ او دا تعویز تاسو په ډیره مجبورۍ او چې تاسو ته پته ولګي چې موږ ته د تعویز ډیر ضرورت دی نو دا تعویز تاسو اله وکړئ اسی د چاته څنګه لپاره دا تعویز هرگز مکوئ او یو د تعویز ټرای کولو لپاره هم تعویزونه مکوئ ولې چې د تعویزونو الټا اثرات په تاسو باندې وشي نو تاسو فیملی کې یا تاسو رشتہ دارانو کې تاسو ته بیا ډېرې غټې مسلې ورکی جوړی شي خپل کې مو جنگ شور راشي نو دینه خره چې تاسو اسی د تعویزونو اثرات چې کولو لپاره یا د چاته څنګه لپاره یا د ټیم پس لپاره تعویزونه ځکه مکوئ چې بیا تاسو بعد کې شیمانه وي خو بیا به علاج نه وي ځنه تعویزونه داسې وي چې د هغه کارت نه وي نو ډیر وجې نه تاسو په هر یو ویډیو کې مکمل ډیټیل سره پوهیږم چې تعویزونه لږ سوچ او سمج سره کوئ دا تعویز تاسو محبت کې چا د لپاره هم کولای شي چې چا سره تاسو محبت کوئ تاسو انډیوال وي څوک هم وي او د لپاره تاسو دا تعویز وکړئ د تعویز لپاره تاسو اول صفه ستر لباس واچوي ځان پوری خوشبو ولګوي او یو کمره منتخب کړئ چې هغه ته کې څوک زیره زینا بیا تاسو یو تور پین او سپین کاغذ راواخلئ چې هغه وړاندې نوي استعمال شوی ان پوری به هم خوشبو ولګوي چې کومې کمرې کې دا تعویز کوي نو په ماهي کمرې کې هم خوشبو ولګوي ولې چې خوشبو د موکلاتو پسندیده شی دی د موکلات بس تاسو ولا کار کوي د محبت کې نو د وجې نه خوشبو تاسو ځان پوری هم ولګوي او په هغه کمرې کې هم اگربتنی ولګوي نو اول به تاسو خپل اثر او کوي څلور وړو صورتونه وایي تر کرسي په ځان باندې چوف کوي دا زما اثر دی چې زه تاسو ته د دوله اجازه لکه در کوم چې تاسو زما تعویز کوي بیا تاسو لپاره دا خپل اثر کول ډیر زیات ضروری دی او د دې کې نور مليان هو له تعویزونه تاسو کوی په یوټیوب کې ګورئ نو خپل اثر ورکی لازمي کوي ولې چې دا د خپل جون زیات قیمتي سو نشته دی چې تاسو صحیح سلامت وي تاسو محبوب به هم حاصل شي هر څه به وشي خو کله چې موکلات او جنات تاسو ته نقصان ډیر کو تاسو سر ته پکې خطر شولا تاسو باندې ونی مو شول نو تاسو به سوک سکوي نو د دې وجې تاسو اول خپل اثر کوي چې تاسو اثر وشي نو ټول کارونه مو پات کیږي بیا چې کله تاسو خپل اثر وکړلو نو بیا به دا تعویز چې څنګه لیکل شوی دی د کمی خانه کې ما ایک چولې دی دغه چل سره به تاسو ځئ چې کوم خانو کې ما کوم عدد لیکل شوی دی بس اومه عدد به تاسو لیکئ 1 2 3 چې کوم ورکی چول شوی دی دا ما تاسو ته صرف چل لپاره چولې دی چې اول به کومې خانه کې کم عدد لیکئ بیا چې کله دا خانه مکمل شي بیا چې کله دا تعویز خانو مکمل شي بهر د دې تعویز لاندې به تاسو اعلی خوب ولیکئ د خپل محبوب نوم ولیکئ که هلک وي نو بین به کوي که جنې وي نو بنت به کوي بیا به د هغې د مور نوم واچوئ بیا به الخوب واچوئ بیا به تاسو خپل نوم واچوئ که تاسو هلک یې نو بین به کوي او که جنې یې نو بنت به کوي بیا به د خپلې مور نوم واچوئ نو دا به مکمل تعویز چې کله وشي نو بیا به تاسو اوس وځوئ که تاسو سره ریټر وي که مچس وي که چولا وي که انګیټۍ وي څه هم تاسو سره وي نو دا به تاسو اوس وځوئ او چې څه ټیم کې دا سوځوئ نو د تعویز پرې به هم لږه شانتې خوشبو ولګوئ بیا چې د دې ولا کومه ایرا بچت شي نو هغه به تاسو چرته په قبرستان کې یا په ویرانځي کې خښ کړئ خو د قبرونو توهین به نه کوئ په قبرونو باندې یا قبرونو منځ کې به نه خښوئ د قبرستان ولا چې کومه ځمکه وي کومې سنډې وي چې فضول ځای وي نو هغه ځای کې به تاسو خښ کړئ دا به تاسو 8 ورځې پورې لګاتار یو تعویز نوی جوړوئ او لګاتار به یو تعویز سوځوئ ان شاء الله تعالی تاسو ته د دې تعویز پیر ورځې کې ریزلټ پته ولګي چې تاسو ته اثرات وو ظاهر شي خو بیا هم تاسو به دا 8 ورځې پورې کوئ که تاسو محبوب پیدا ورځې تاسو ته راهو اسینه چې تاسو وایي چې زموږ محبوب مونږ ته راغلو بس اوس مونږ دا تعویزونه نه کوو د دې تعویز شرط دا دی چې دا به تاسو 8 ورځې پورې کوئ که تاسو ته محبوب راهم شا به تاسو تور پین سره لیکئ او د جمعې او د جمعرات ورځو کې به دا کوئ د دې ټیم نه دی مقرر تاسو سټیم هم کولای شئ اوس به دې کې تاسو د تعویز اجازه غواړئ نو اجازه لپاره تاسو سم چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازه ملاو شي اوس دې کې تعویزونه کچري تاسو ناجایز مقصد لپاره کوي چې هغه جایز نه وي ګناوي ورکی اسیده چا تنګولو لپاره د چا عزت خرابولو لپاره نو هغه ته زما د اړخه اجازه هم نشته دی او چې کومه ګناوي هغه بس تاسو تر غاړي وي زما غاړه خلاصون دا چې تاسو ته تعویزونه در کوم مکمل ز تاسو په ډیټیل باندې پوي کوم اسانتا سره چې دا جایز تعویزونه وي چې تاسو جایز مقصد لپاره استعمالوي
او خپل تصور چې کوم دا هر یو تعویض د لپاره تاسو خپل تصور مضبوط ساتئ چې چا د لپاره تاسو تعویض کوئ کدی چې څوک تاسو ته راشي او تاسو ته وایي چې مونږ ته تعویض راکا زموږ روحانیت نشته دی نو تاسو هغه ته هم چې تعویض ورکوئ نو نیت ورکې د ماهو د لپاره کوئ چې چاته تاسو تعویض ورکوئ خاص نه چې تعویض تاسو بل چا د لپاره کوئ او تاسو ورکې نیت خپل وکئ یا تاسو تعویض ځان د لپاره کوئ او نیت ورکې بل چا د لپاره نو دې د وجې نه که ځان د لپاره کوئ او که بل چا د لپاره کوئ خو نیت به همدغه ساتئ چې کومې درته ما وویل اوس د دې کې تاسو ما ته اکثر د عمغه تعویض په باره کې چې ما مکمل ویډیو کې ویلي وي تاسو ویډیو ګورئ نه سکیپ کوئ بل ډایرکټ سره خالي تعویض وګورئ بیا تاسو ما ته واتساپ ته راشئ چې موږ د تعویض کومه ورځ وکړو په کوم کلر باندې وکړو سټي مې وکړو چې البته ما تاسو ته په ویډیو کې مکمل ویلي وي نو تاسو ویډیو سکیپ کوئ ما تاسو مکمل ګورئ چې په ډیټیل باندې پوه شئ 3 ځلې وګورئ چې تاسو ته پته ولګي چې بس اوس د دمو په دماغو کې کیناستلو اوس موږ دا تعویض کولی شو نو بیا تاسو دا تعویض وکړئ دې کې ما تاسو ته هغه تعویض په باره کې پوښتنه کوئ چې ما مکمل په ویډیو کې ویلي وي زما هغه خویندو ورونو ته به جواب نه میلاویږي ولې چې داسې یو فضول غونې سوال دی چې تاسو ویډیو ګورئ نه ویډیو سکیپ کوئ او بیا تاسو د ماوو په باره کې دوباره ما نه پوښتنه کوئ نو په زرګونو باندې ما ته میسیجونه راځي زه به چا ته جواب ورکوم دې وجې نه تاسو زه مکمل ویډیو کې ډیټیل باندې پوهوم چې تاسو مکمل اسانتیا سره پوه شئ د کې ستاسو فایده دی زما ورکې فایده نشته دی زه ویډیو جوړه کوم تاسو ته اپلوډ کوم او دې کې زه غواړم چې تاسو مهنت هم کوئ ټیم هم ضایع کوئ چې تاسو ته رزلټ تیر نه کړي یا تاسو ته فایده اوچته نه کوي نو بیا د خپل ټیم ضایع کولو څه فایده دی دې د وجې نه زه تاسو مکمل ډیټیل سره پوهوم زما هاړه خلاصول زما خپله هاړه خلاصه کړه چې په دې جهان کې هم اروپا جهان کې مو هم چې زما هاړه خلاصه وي بقایا چې تاسو تعویض څنګه کوئ کوم مقصد دپاره کوئ هغه تاسو باندې ډیپینډ ده خو دا ته ویډیوګانې مخ ته هم ملګرو سره شیر کوئ داسې خویندې ورونه شته دي چې هغه خبرې چا سره نشي شیر کولی نو چې هغوی دا تعویضونه وکړي او خپل محبتونه حاصل کړي ولې چې دا اکثر خویندې شرمیږي ورونه شرمیږي چاته نشي ویلی نو چې دا ویډیو وګوري هغه تعویض ځان دپاره وکړي او فایده تر اوچته کړي خپله نیمګړې مینه حاصله کړي نو ده کې به تاسو دپاره هم ثواب وي چې تاسو د یوه غمجن زړه مان پوره کېدو کې تاسو هم لاس دی او یو چې تاسو کله هم میسیج کوئ نو تاسو مهرباني وکړئ چې سلام اسلام کې څنګه پوره دی نو دغه شانتې به تاسو پوره سلام اچوئ زه به ستاسو سلام اخلم تاسو ته به چې څه مسله وي هغه به تاسو بیان کوئ زه به دې ته جواب هغه په باره کې ډېر کومه اوس دې کې تاسو ما ته سلامونه الټا پلټا اچوئ نو نیمګړي سلام څه جواب نشته دی چې زه تاسو ته ووایم څوک وایي چې سلام څوک وایي چې سلامونه څوک وایي چې سلامونه در واخله نو تاسو مهرباني وکړئ چې اسلام کې سلام مکمل چې څنګه راغلی دی تاسو مکمل سلام اچوئ تاسو لپاره هم ثواب دی او ماته هم ثواب دی چې تاسو یې واچوئ ثواب شولو چې زه یې واخلم ثواب او بقایا چې د چا څه مقصد دپاره ویډیو لګي نو هغه کمنټ کوئ انشاءالله زه به هغه دپاره سپیشل ویډیوګانې جوړوم او بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې میلاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ